د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګاډو زده کړو قوماندانۍ څخه 59 تنه مجاهدین فارغ شول. سلامونه او ستړي مه شئ. هیله ده چې ویډیو تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګاډو زده کړو قوماندانۍ له بېلابېلو ښوونځیو څخه د ملي دفاع وزارت د قطاعاتو او جزو تامونو 59 تنه مجاهدین نام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دې مراسمو کې د ملي دفاع وزارت د ښوونې او روزنې رئیس الحاج مولا عبدالجبار صدیقي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګاډو زده کړو قوماندان مولوي نصیب الله مدني او ګڼ شمېر مجاهدینو او منصوبینو ګډون درلود. مسؤلینو په خپلو خبرو کې د مبارکۍ ترڅنګ د اطاعت په هکله لازمې سپارښتنې وکړې او له فارغ شوي مجاهدینو څخه یې وغوښتل چې ترلاسه کړي پوځي او مسلکي زده کړې د امانت په توګه په خپلو قطاعاتو او جزو تامونو کې نورو مجاهدینو ته هم ور زده کړئ. په پای کې یادو فارغانو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتووالی وښود. غونډه فارغانو ته د بریلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. د ونې وړ ده چې تېره ورځ دفاع وزارت د مخابرې له مسلکي زده کړو څخه ځینې مجاهدین فارغ کړي وو.